جهاد تر هغه په افغانستان کې فرض و تر څو چې په افغانستان کې روسان موجود وو. کله چې روسان لاړل د افغانستان څخه د چا سره جهاد کوو؟ ګورئ، جهاد د کفارو سره کیږي. د چا سره جهاد کوو؟ د مسلمان سره. یو ورور یې مجاهد و، بل ورور یې دلته د کمونیست او د خلقي په نوم دوی یادوو، د هغې سره جهاد کوو. جهاد یې د اردو سره کوو، د افغانستان د پوځ سره یې کوو چې لوټه لوټه یې کړه او ضیاءالحق ته او پاکستاني آی اس آی ته یې په میز کېښوده. جهاد یې د ټانکونو سره کوو، د افغانستان ټانکونو سره چې دلته یاره کړل په اسلام آباد یې خرڅ کړل. جهاد یې د چا سره کوو؟ جهاد یې د افغانۍ پیغلې سره کوو چې د پنځم منزل څخه ځان راوغورځوي. جهاد یې د کابل د کورونو سره کوو چې چور یې کړل. جهاد یې د چا سره کوو؟ جهاد یې د دې سره کوو چې د افغانستان ټول غیرت ناموس یې په پاکستان او په عربي ممالکو خرڅ کړه. ګورئ، د افغانۍ پیغلې په پنجاب او په عربو راته خرڅې کړې. دغه جهاد و. ګورئ، ما وویل جهاد تر هغې فرض و په افغانستان کې تر څو چې دلته روسان وو. دویمه موضوع، وکیل صاحب ته زه احترام لرم، د ده خپل ان دی او زما خپل ان دی. زه دومره وایم چې حقیقتونه باید موږ تاسو برسېره کړو. افغانستان رښتیا هم چې روسانو نیولی و، دلته راغلي و او د دوی سره باید جهاد شوی وای. یعنی شما فرق بین طالبان و مجاهدان باز هم در چیزی نه؟ ګورئ، دومره فرقی کوم. تر هغې وخت هغه مجاهدین چې دلته په افغانستان کې روسان موجود و او دوی ورسره جهاد کوو، همغه مجاهدین و هغه غازیان. وروسته د هغې نه چې کابل یې کنډواله کړ، پوځ یې په پاکستان خرڅ کړ، د پوځ ټول تجهیزات توپونه یې په پاکستان 4,000 یوازې موږ تاسو ټانکونه لرل، دا یې په پاکستان خرڅ کړل. جیټ الوتکې او غټ الوتکې ټولې په ایران او پاکستان خرڅ کړې راته. دا کوم جهاد و؟ که دغه جهاد وي نهید د پنځه منزل څخه ځان راوغورځوه، که دغه جهاد وي چې د خلکو په ناموس تیری وکړه، که دغه جهاد وي چې په خیرخانه کې یو جمهور رئیس وي، په پلچرخي کې بل جمهور رئیس وي، په دشت برچي کې بل جمهور رئیس وي، د یو بل په سرونو باندې میخونه سره ول. دا جهاد و. که دا جهادي بالکل نه، دا جهاد زه نه منم. او دا جهاد د ټولو نه روسانو داسې ونه کړل لکه دوی چې وکړل. بنان یعنی هر دو یکسان هستن؟ طالبان په بهتر وو. دغه ګندګي چې وروسته دوی پیښه کړه، د ګندګي باید پاکه شوې وای. د طالبانو پاک کړل. د چا وکړل؟ طالبان یو څوک چې په افغانستان کې امن هلته راوسته. دا چې د چا غلامانو، دا دوهمه مسله ده. ځکه د همدغه مجاهدین چا تمویلول؟ خو یو څوک وو چې تمویلول او څه یې ترې غوښتل، یو څه به ورکوي او څه به ترې اخلي.